زه پښتون یم، زه بلوچ یم، زه ازبک یم، زه ترکمن یم، هزاره یم، زه تاجک یم، زه ګوجر یم، پشه-یي نورستاني یم، له پامیره راټیټ شوی تر اټک یم. زه په خپل هویت ویاړم چې افغان یم، زه اصیل مالک د ګران افغانستان یم. سلام قدرمنو دوستانو، هیله ده زموږ درناوی او نیکې هیلې ومنئ. سلام قدرمنو اوریدونکو، زه یوسف هیواد دوست او زما همکاره فیضیه هوسا دواړه په خدمت کې یو. هیله ده د خپرونې تر پایه له موږ سره. قدرمنو دوستانو، بیا هم سلام او درناوی وړاندې کوم د خپرونې د ټولو کارکوونکو په استازیتوب. هیله ده جوړ، روغ، هوسا، بسیا او سرلوړي اوسئ. ګرانو خویندو او ورونو، ځوانانو، خوشحاله یم چې بیا هم د خپرونې وخت را رسېدلی دی او یوه نوې او تازه خپرونه لرو. په خپرونه کې بېلابېل ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او دلته په مهاجرت کې د افغانانو د ژوند او کاروبار، د بچیانو د کلتور او فرهنګ او د مورنۍ ژبو د څرنګوالي په باب باندې هم ډېر ښکلي مطالب لرو. یوه مرکه لرو له ښاغلي زمري محقق سره. ښاغلی زمری محقق دلته په ډنمارک کې د افغانستان د فرهنګي ټولنې په استازیتوب دی تللی و. په بلجیم کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره هلته نوې پروژې په ټوله اروپا کې دي چې له بېلابېلو 7 اروپایي هیوادونو استازي هلته تللي ول او برخه اخیستې وه. هیله ده چې دا مرکه هم تاسو لپاره په زړه پورې. دا 2 برخې لري د دوی دغه پروژې. یوه پروژه یې وه چې څه موده مخکې راپیل شوې وه، هغه د ماشومانو لپاره د مورنۍ ژبې زده کړه او څرنګوالی چې څه وکړي، هم ماشومان او هم تنکي زلمیان. او دا ځل چې محقق صاحب موږ سره په مرکه کې ویلې، دوی نو هڅه کړې ده چې د مشرانو یا د هغو کسانو لپاره چې عمر زیات ده خو په پښتو دري ژبه نه لیکلی شي او نه لوستلی شي، د دوی لپاره چې په اروپا کې اوسېږي څه تدابیر لازمه دي. دا مرکه هم هیله ده چې ستاسو خوښه شي. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، ما در برنامه‌های خود در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان هم صحبت‌هایی داریم. از جمله در برنامه این هفته ما دعوت کردیم از جناب میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری تمام حقوقدانان افغان در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان. ایشان در دنمارک تشریف دارن. ما خواستیم با ایشان در رابطه با تحکیم قانون و حاکمیت قانونی در داخل افغانستان صحبت کوتاه و مختصر داشته باشیم و ای که چطور میشه یک حاکمیت از مردم خود اجازه حکومت داری رو بگیره. در حقیقت وقتی ملت اجازه نده بسیار مشکل است که آدم از طریق یک سازمان و یک حزب یا یک گروپ و یا یک نهاد بتانه که یک کشور 40 میلیونی رو باز اداره کنه. و ما تجربه ها هم که دیدیم، احزاب هم نتانست. یک حزب کوچکی مثلا فکر کنید که 100,000 نفر داشته باشه، 100,000 خو نداشته هیچ حزب هم. خب فکر کنید که یک تنظیم، مهم نیست که از لحاظ ایدئولوژیک چه نوع تنظیمی است یا چه نوع حزب سیاسی است، کدام مفکوره سیاسی را دارد. خب ما همیشه دیدیم چپ و راست اون دیدیم که هم لغزیدن و هم دیگه خود کشتن و هم ملت خود تباه کردن و ملت هم میبینیم که آواره است. یعنی کم از کم نزدیک به 10 میلیون افغان بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در داخل افغانستان هم فقر و تهدیستی و بیچارگی و یک سرنوشت نامعلوم. هر حاکمیت خب بگذارین در جایش، هر خانواده یا فامیل زمان از بین میره که بین خود به اتفاق شود. حکومت افغانستان هم از این قرار هم دست نه قدر من دوستان د داود خان و د ظاهر خان چې د تر زامن ول د دوی د لاسه د افغانستان دغه د قراری او هوساینې هغه فضا څنګه له منځه لاړ. هر یو غوښتل چې لومړی سړی شي
په دې وطن کې خپل کورنۍ همداسې د خلق دیموکراتیک ګوند څلور مشران دا څلور وړه په خپل د خپل ګوند لخوا ونه وژل شول د دې لپاره چې لومړی کس دی یاد شي خو ملت پاتې و د کې شک نشته چې ډېر ښه پروګرامونه به یې درلودل ډېر ښه اهداف به یې درلودل ډېر ښې ارزوګانې یې درلودلې مګر د ارزو د اهدافو د هیلو لپاره خو بیا اتحاد او یووالی پکار ده همداسې مجاهدینو په نامه چې حکومتونه راغلل څوک ورته د شر او فساد عاملین وایي څوک ورته مفسدین وایي څوک ورته د خدای قرآن نه وتلي خلک وایي ځکه چې 80,000 خلک چې یوازې په کابل کې مړه شي نو دا څنګه تنظیمونه دي دا خو جامعې ته مؤثره او اغېزمنه نه ول مونږ او تاسو همیشه لوستلي دي د تل لپاره دا خبره مونږ هم په ښوونځیو کې هم په پوهنځیو کې هم په کورنیو کې هم په دفترونو کې موري هم په مجالسو کې چې تاریخ نه یوازې باید ولوستل شي تاریخ باید زده کړل شي یو خو لوستل د تاریخ دی یو له تاریخ نه خو باید یو څه زده کړو موږ خو له تاریخه هیڅ نه زده کوو تیر حاکمیت څه ستونزې درلودلې چې دا اوسنی حاکمیت یې ونه کړي ښه موږ د ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په دې باب مرکه لرو چې دغه اوسنی افغانستان کومې خوا روان ده دلته د اوسني حاکمانو د اوسني حاکمان چې دننه په افغانستان کې دي د دوی دریځ څنګه ده د دوی راتلونکی به څنګه او په پای کې که د دوی اختلافونه په خپلو منځو کې او یو بل وهي او موږ تاسې بانې کوي خو د دې ملت سرنوشت و برخلیک به څنګه شي خب شنونده و بیننده عزیز و گرامی ما امیدوار هستیم که در برنامه امروزی هم مطالب را که داریم مورد توجه شما قرار بگیره مسئله مهم ای است که ما از طریق برنامه‌های خود بسیار تلاش داریم که هم آهنگای تمام از اقوام کشور را نشر کنیم با خدا باور کنین ما می زبانهای مختلف نمیفهمیم ما و می فیضیه جان دو نطاق یا دو گرداننده یا دو مسئول می برنامه اگر ما با پشه هم صحبت میکنیم با بلوچی هم با نورستانی هم با ازبکی هم با ترکمنی هم خوب سایر زبان های دیگر همین دو زبان پشتو و دری که زبان های رسمی کشور ما هست و تقریبا همه مردم ایره میفهم ما به هر دو زبان ایره صحبت میکنیم و امی تعادل مراعات میکنیم وطن این هم افغان هست و باید در نشرات خود این تعادل ما نگاه کنیم ما امیدوار هستیم که شما ما را کمک بکنین که این رادیو و این تلویزیون که بعضا نشرات تلویزیونی داریم واقعا به مرجع مردم افغانستان مبادل شود به مرجع به یک استیج از آرزوهای مردم افغانستان مبادل شود قدرمن دوستانو ستاسو مرستو و همکاری و پرته هیچ یا اخبار یا مجله یا جریده یا رسپانه یا د آواز رسانه چې رادیوګانې دي او یا له تصویر سره رسانه چې تلویزیونونه دا یو خپل ځای ته نه رسیږي مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو ملي یووالی تبلیغ شي د ملي یووالي روحیه دا تر ځوانانو ورسول شي تر ماشومانو ورسول شي او دا کار موږ تر یو حده کوو دا چې څومره موږ په دې خپل کار کې بریالي دا د نو خدای زموږ عمل شي او د ګرانو افغانانو مینه او محبت او پیرزوینه لمونږ سره تل و هیله ده چې دوی هم لمونږ سره مرسته وکړي او دا په تاسو پورې اړه لري چې موږ څنګه ارزیابي کوئ ارزونه ستاسو څه ده د دغه خپرونو په باب په هر حال قدرمن دوستانو موږ په خپرونه کې د اونۍ یادښت لرو د اونۍ یادښت نه وروسته د چیګا پای څه خبرې لرو چې ډنمارک کې اروپا کې او په دننه په افغانستان نړۍ کې کوم مهمه خبرې کې خبرونه خو موږ نه وایو خو مهمه اطلاعیه کې په تیر بیا د مهاجرت په باب کې هغه هم موږ دلته وایو لرغوني افغانان دا ځلې باختري ژبه موږ څېړلې ده چې د استاد قیام الدین خادم د هغه کتاب نه چې د لرغونو افغانانو قومونه د دې کتاب نه مو یو څه ګټه اخیستې او یو څه مو
نور مقالې هم لیدلې دي او لنډیز مو ورته راخیستی ده چې د صفیه جان حلیم په یو مقاله کې هم دې ته تبصره شوې وه، هغه هم دلته ذکر کړې ده. د دې ترڅنګ مونږ ډنمارک پیژندنه لرو. په ډنمارک پیژندنه کې نو دا ځل مونږ ګورو چې ډنمارک له نړیوالو اړیکو سره څه ډول چلند لري، په کومو سازمانونو، کنوانسیونونو او په کومو تړونونو کې ډنمارک شامل ده او ګډون لري او د څه لپاره. د دې ترڅنګ موږ د کابل نه خاطرې لرو. د کابل نه د خاطرو یوه برخه زه تاسو ته وایم، هغه دا ده چې یعنې تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې هر څوک خپل وطن ته که سفر کوي چې بیرته راځي باید په دې رسنیو کې هغه ښېګڼې او ستونزې چې هلته دي هغه باید څرګندې کړي، ځکه چې کیدلی شي مقامات واوري په افغانستان کې او د هغې په اصلاح کې او د هغې کښۍ د هغې په لا تعمیم کې برخه واخلي او پراختیا کړي. بله برخه چې موږ لرو هغه د ګلپاڼې یا ګلبرګها برخه ده. د ګلپاڼې او ګلبرګها په برخه کې چې دا د خپرونې ادبي برخه ده، موږ شعرونه خپروو، پښتو دري شعرونه، لنډې کیسې خپروو او ټوکې ټکالې، طنزونه او د ملا چرګک تمثیلي ټوټې دي چې زه او فیضه جان هغه وړاندې کوو او هیله لرو چې تاسو لپاره په زړه پورې زموږ خپرونې د تیر کال په موده کې وستایل شولې. ستاسو لخوا ډیره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. که چیرې غواړئ له موږ سره په تماس کې شئ، زموږ د استودیو شمیره ده 0045 چې دا زموږ د ډنمارک کود ده او له هغې نه وروسته د ټلیفون شمیره ده 1-23-93-1. خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. نور مو وخت نه نیسو، د خپرونې اورېدو ته تاسو رابولو. که غواړئ چې پته د خپرونې پیدا کړئ څنګه یې واورئ، نو د هیواد دوست په فیسبوک کې کولی شئ چې زما فیسبوک ده، هلته یې وګورئ، یا د افغان غږ د راډیو تلویزیون په خپله فیسبوک پاڼه ده، هلته موږ دا لینکس یا پته یې اچوو. هره شنبې او یک شنبې د ډنمارک په وخت 4 بجې تاسو کولی شئ چې آنلاین همالته یې کلیک کړئ او واورئ. موټر کې خپل دا ټلیفون در سره ده، هر چیرې د نړۍ په هر ګوټ کې اورېدلی شئ او هیله لرو چې ستاسو د هیلو، ارزوګانو، غوښتنو او پوښتنو مرجع مونږ واوسو او د دې لپاره کار. خوشحاله، نیکمرغه او سرلوړي اوسئ.